د نیوز پریس چینل لیدونکو سلام، وخت مو په خیر. پام وکړئ دریو ډیرو مهمو خبرونو ته. بغلان کې د طالبانو یو نومول شوی ولسوال له خپلو ملګرو سره وژل شوی. د بغلان امنیه قمندانۍ وایي د طالبانو یو نومول شوی ولسوال د هغه له ملګرو سره وژل شو. د بغلان د امنیه قمندانۍ وایند احمد جاوید بشارت رسنیو ته ویل چې لومړی وسلوالو طالبانو نن په دوشي ولسوالۍ کې د پولیسو پر پوستو حمله وکړه. هغه زیاتوي حمله د پولیسو لخوا شنډ شوه. په نتیجه کې د خنجان ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال ملا امیر د هغه له دریو ملګرو سره وژل شو. دوی تل هڅه کوله چې د لویو لارو په اوږدو کې د سوداګرو مالونه لوټ کړي. ښاغلی بشارت وایي په دې وسلواله نښته کې پولیسو ته کوم زیان نه دی اوښتی. بلخوا د خیبر پښتونخوا په یوه روغتون کې په کوویډ-19 ناروغۍ اووه تنه اخته کسان د اکسیجن د وسایلو د کموالي له کبله مړه شوي دي. چارواکي وایي د دې پیښې په اړه چې تېره شپه د پېښور په خیبر تدریسي روغتون کې شوې د څېړنو امر شوی دی. د روغتون وایند فرهاد خان نن ازادۍ راډیو ته ویل د دې غمیزې د مخنیوي لپاره د اکسیجن سلنډرونه پر وخت روغتون ته ونه رسیدل. موږ ته د بي او سی په نامه له یوه کمپنۍ د اکسیجن د سلنډر رسولو مسؤلیت لري. نو تېر ماخوستن 9:30 بجې موږ ورته په انتظار وو، خو هغه نه وخته راورسېدل چې له وجې دا پیښه وشوه. په پاکستان کې په کرونا وایروس د اخته کسانو شمېر له 4,14,000 اوښتی او د مړو شمېر تر 8,300 زیات شوی دی. او د طالبانو مشرتابه تېره شپه خلیلزاد سره پر وروستیو تحولاتو خبرې کړي. طالبان وایي په قطر کې د دوی د سیاسي دفتر مشرتابه تېره شپه د افغانستان د سولې لپاره د واشنګټن له ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد سره پر وروستیو تحولاتو خبرې وکړې. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایند محمد نعیم نن په ټویټر کې لیکلي چې په دوحه کې له ښاغلي خلیلزاد سره د سیاسي دفتر مرستیال ملا عبدالغني برادر او د طالبانو د مذاکراتي ډلې مشر شیخ عبدالحکیم او نور غړو هم کتلي دي. د طالبانو سیاسي دفتر وایي په دې کتنه کې د طالبانو او واشنګټن ترمنځ د شویو موافقې پر اهمیت، د طالبانو د پاتې بندیانو پر خوشي کېدو او له تور لیست څخه د طالبانو د مشرانو غړو د نومونو پر لرې کېدو هم بحث وشو. د دولت او طالبانو مذاکره کوونکي چې د سپټمبر له 12 په خبرو بوخت دي، تر بې اونۍ د اصلي مذاکرو پر کړنلاره او مقدمې موافقه وکړه چې ګڼو سازمانونو او هیوادونو یې هرکلی وکړ. لیدونکو له ملته مننه، ښې چارې.